الله تعالی د انسانانو عیبونه عجبه پټوي. د حضرت موسی علیه السلام په دور کې په بنی اسرائیلو کې کاختی راله، چې کله کاختی راله ډېر انسانان تنگ سو، د تږي سا تندې سا او رزقونه کم سو، انسانان د خپلو وطنو څخه هجرت کولو ته مجبور سو. حضرت موسی علیه السلام په هغه وخت کې ترتیب داسې و لکه د پیغمبر علیه السلام سنت هم داسې دی چې کله پر یو قوم باندې کاختی راسي د قوم انسانان د استسقا په نیت باندې د باندې راوځي، الله تعالی ته د خپل ګناه څخه توبه پیش کی، ځکه کاختی راځي د انسان د بدعملۍ په خاطر، او چې کله د خپل ګناهو څخه توبه پیش کی نو الله تعالی پر هغه قوم باندې باران او رحم کوي. حضرت موسی علیه السلام په بنی اسرائیل کې اعلان وکړ 80,000 کسان ورسره ووت. اول ورځ هغه خلک عاجزی کوي او ژړا کوي او زارۍ کوي او توبه کوي، لیکن روایتو کې راځي فما زادت الشمس الا تقشعا، چې دوی څومره زارۍ کوي څومره عجز کوي، لمر د اسمانه څخه غومره شغلې را پاش، یعنی لمر دومره ګرم دی چې هغې ته بالکل تاب نه کېږي. دویم ورځ بیا عاجزي وسوه، دریم ورځ بیا عاجزي وسوله، لیکن پر اسمان باندې د لمر او د ورځې او د باران هیڅ اثار نه ښکاره کېږي. حضرت موسی علیه السلام ډېر پریشانه سو چې الله څه پیښه ده، دا دومره قوم دی او دا دومره قوم عاجزي کوي او دا دومره قوم ستا ته خپل د نافرمانۍ څخه توبه کاږي، لیکن د هغې باوجود پر دې قوم باندې هېڅ د باران اثار نشته. الله تعالی چونکې د موسی علیه السلام کلیم دی، الله تعالی به د موسی علیه السلام سره خبرې کولې. الله تعالی ورته یا موسی ان فیک رجلا یبارزونی بالمعاصی 40 سنه، ولې موسی په تاسو کې یو سړی و ناست دی، هغې 40 کاله زما مقابله په مخه اخیستې ده، چې در څو پورې ستاسو د مابینه څه هغه سړی وتلی نه وي، در هغې وخته پورې پر تاسو باندې زما د طرفه رحم و باران نه راځي. حضرت موسی علیه السلام ډېر حیران ورته یې موسی اعلان وکړه چې هغه سړی دې زموږ د مابینه څه اوس. حضرت موسی علیه السلام الله تعالی یا الله زما आवाज به در چا پورې ورسېږي، دا 80,000 انسانان دي. الله تعالی طریقه ورښیي ورته ته یو غونډۍ ته وخېږه لوړ ځای ته आवाज وکړه، رسول د आवाज پر ما دې در ټولو خلکو یې رسو. حضرت موسی علیه السلام غونډۍ ته وخاته په لوړ आवाज یې نارې کړې یا من عصى الله 40 سنه فخرجني، اے سړی چې 40 کاله دې د الله مقابله کړې ده، 40 کاله دې د الله دشمنی په مخه اخیستې ده او 40 کاله دې د الله تعالی نافرمانی په مخه اخیستې ده، نن ستا په خاطر پر موږ باندې دومره سخته ده، فخرجني زموږ د مابین څه ووسه، چې ستا په وتلو الله تعالی پر موږ باندې باران وکړي، الله تعالی پر موږ باندې اساني راولي. چې کله حضرت موسی علیه السلام आवाज وکړي، الله تعالی د موسی علیه السلام आवाज در 80,000 انسانانو پورې ورسوي. هغه سړی چې هغې ګناهګار و، هغې ته چې आवाज را ورسېدی، بره د ځانه سره حیران و ان خرجت فزحت، که چیرې زه د دې مابینه څه وځم دا خلک به سره ته وایي چې ستا په خاطر پر موږ باندې کاختی ولا او ستا په خاطر پر موږ باندې عذاب ولو او ستا په خاطر موږ په دې امتحان کې مبتلا و او ستا د بدعملۍ په وجه نن درېیمه ده چې موږ ناست یو پر موږ باران نه کېږي. و یا ربي ان خرجت فزحت، که چیرې زه د دې خلکو څه وځم خو زه ډېر رسوا کېږم. برای قرار دا پټو پر ځان باندې راکش کړي، په دغه ځای باندې خپل رب ته متوجه سو. و یا ربي عصیتک 40 سنه فمهلتني، یا الله 40 کاله مې ستا سره دښمني و نافرماني کوله، ما ته دې وخت راکوی. فجئتک تائبا فاقبلني، یا الله بس اوس د صلح په نیت راغلی یم، وتلی نسم، یا الله پر دې ځای باندې ستا صلح ته تیار یم، بس ته مې قبول کړه. په دغه دوران کې پر سر یې پټو اچولی دی، د الله تعالی سره د زارۍ او د عجز معامله کوي او الله تعالی ته د خپل عمله څه توبه کاږي، د ګناه څه توبه کاږي. چې څنګه توبه وکړله، په اسمان کې د وریځو غږ او په اسمان کې د وریځو اوازونه سو او وریځې راپورته سولې. هغې خلک دغه ځای څه ولاړ سوي نه دي، الله تعالی باران ورباندې وکړي او چې الله تعالی هغه کاختي په شکلي ور بدله کړه او د هغې خلکو پریشاني الله تعالی په خوشحالي ور بدله کړه. حضرت موسی علیه السلام دستی د الله تعالی سره راز و نیاز کوي، یا الله خو څوک د دې قوم څه وتلی هم نه دی چې د کم چا په خاطر باران را باندې بند و، هغه د دې کلي سره د دې استسقا د میدان څه وتلی نه دی، یا الله باران بیا څنګه اوس
الله تعالی ورته موسی چې د کم چا په خاطر باران در باندې بندو زما د په عزت او جلال قسم چې نن می در باندې کړم دا چا په خاطر دی چې کله زمانہ فرمانو اغي په وجه ما د دې ټول قوم سبا هم کړ لیکن چې نن په ناسته کې زما سره صلح وکړه ما ته د خپل بد عملۍ څخه توبه وکړه دا غي په خاطر باندې د باران در باندې اوس حضرت موسی علیہ السلام دستی د الله په حضور کې خواست کی یا الله عجیب انسان دی چې دا غي په خاطر باندې باران بندم او دا غي په خاطر باندې وومسو یا الله ته ما ته راوښه زه دا غي ملاقات لورسم چې هغه په خپل سترګو باندې ووینم چې دا څنګه انسان الله تعالی پیدا کړی دی الله تعالی ورته موسی چې کله زمانہ فرمانو ما چاته نور شو په دې خاطر چې ز ستار العیوب هم دا عیبونه ما د خلکو سره پټول چې د خلکو په مابین کې رسوا او شرمنده نس ورته اوس زما سره هغه دوستی وکړه اوس خو هغه زما سره صلح وکړه اوس خو هغه زما فرمانبردار بنده سو چې فرمانبردار سو بیا به څنګه وچاته وشکاره کوم ځکه الله تعالی ستار العیوب دی الله تعالی د انسان پر عیبونو باندې پرده اچي